السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټولو ملګرو ته سلامونه. امید لرم چې ښه به ملګرو. څنګه چې تاسو ته پته ده جان حبیب د دوی د کومه غیمه چې روانه وه، تاسو ته چې ما څنګه په دوه درې ویډیوګانې کې وي چې نه دې پولیسو ګرفتار کړلی نه ده په تاڼه کې چته شپه کړله. داسې یو ګیم و، د دوی خپل یو ګیم و. اوس تازه کومه ویډیو چې راغلې ده چې ده په سایبر کرایم پورې په یا دفتر والا د مختلف قسمه ادارو پورې چې ده کومې خبرې کړلي هغه ویډیو به تاسو کتلي. اوس ورته په دغه ویډیو پیغام کې چې کوم دی علي شاه 007 چې دا هغه ته څه وایي جان حبیب ته دا کلیپس تاسو وګورئ، بیا درسره خبرې شیر کوم. مخکې شیر کوي چې دې ته ورسېږي آینده له په ادارو باندې الزام ونه لګي. زه به ښیم ورته، زه به تاسو ورته ښیمه. دا نه دي دا چې دې سر کوم راغلي و دا دې چې لګیو دا ورته زه ټول ښیم انشاءالله تعالی. تاسو دغه کلیپ چې کوم دی وکتو هر څه چې تاسو به اورېدلي چې یاره هغه ورته څه وایي. به هر حال د دې نننۍ ویډیو مقصد دا دی چې یاره دی د اف ای والا پورې دا خبرې ولیکئ، ده پورې دا خبرې ولې وکړې د څه وجې نه. ټول اصل کې خبره دا ده چې دی کله پېښور ته راغی مثال په طور د دې علي شاه سونیا شاه دلې کور ته یا هغه پردۍ دروازه وه هر څه چې وغیره. نو دی چې کوم دی د نیمې نه لاړ په نیمه کې ودښتېد، دروازې هسې دغه کړله وایي یاره ور لاک دی او بس راځه. دا به تاسو کتلي ډبلیو ډبلیو ای رسلینګ چې څوک ګوري هغه پیک مقابلې چې څنګه یې د هغه شانتې یو مقابله د یو ګیم د ځانه ټارګېټ کړی چې یاره داسې به کوو د یو بل سره دوی په سلا کې وو. لکه مثال په طور زه دې څه خبرې یم نور دې څوک څه خبر دي که چېرته داود شاه او دی په خپلو کې یو بل سره په موبایل په کانټیکټ وو چې یاره داسې ګیم به کوو ته به راشئ ور به لټي بیا به لاړ شي بس په مخامخ لکوټې د سیاستدانو په شانتې لږ تقریر وکړه او د هغې نه بعد بیا زه خبره ختم. بیا به موږ دا افوا خپره کړو چې یاره دی پولیسو ګرفتار کړو یو شپې وکړو او بیا لاړ. اوس به د دوی دا غویمه په خپله ختمه شي. ولې به ختمه شي چې یاره دوی د یو بل نه روپۍ چې کوم دی وخوړې لږ ډېر روپۍ به جان حبیب له ورکړي، کېدای شي جان حبیب له ورکړي چې یاره د قرار شي نور موږ مشر مو. ښه بله خبره دا چې ده په دې اف ای پر ورځې دا خبرې ولې وکړې نو دا دی اوس خپل یو دغه ځان شو کوي دا چې کوم دی د داسې یو کار وکړو چې یاره په کوم تعلیق یې خوړه په هغې کې د مطلب دی د هغې له لته ورکړه په هغې کې لته کېښوده ځکه چې یاره ته که اف ای والا ګرفتار نه کړې یا نورې محکمې یا پولیسو ګرفتار نه کړې نو د دې مطلب دا نه شو چې یاره ته په هغو پسې اوس خبرې وکړه بلکې ته د هغو چې کوم دی شکریه ادا کړه چې یاره زه یې ګرفتار نه کړم ما ته یې څه ونیوې دا د څه وجې نه چې یاره پیسې به دې یا خوړلي یا به دې هغوی له پیسې ورکړي یا تا له هغو پیسې درکړلي د داود شاه چې کوم دی ته دواړو یو بل چې تاسو جوړ کړي ځکه چې هغوی موږ راپورټونه کړلي ته به ګرفتارېږې ته به جیل ته ځې نورې خبرې به جیل کې کوو نورې به په تاڼه کې کوو نه بیا جیل راغی نه بیا ته تاڼې ته لاړې نه تا به اف ای ای والا دغه کړې ګرفتار کړې نه بل څه بس راغلې ورد باندې دې زور وکړو ور بنو خبره ختمه ده. د سیاستدانانو په شانتې یو څو خبرې وکړې او د هغې نه پس چې کوم دی روان شوې خپل لاهور ته بیا لاړې خبره ختم دغه ځای نه به اوس چېرته یو دوه درې ورځې بعد به یا لاوې راځي یا به نن راځي هر کله چې راځي لاوې بیا به دې پته نه لګي. د دې ویډیو مقصد دا و چې دا دوی په خپل ګیمونو کې دی په دې اف ای ای والا پسې دا خبرې ځکه کوي که نه چې یاره دی ګرفتار نه کړو نو دله اوس خونې ورکړو چې راشه ما ته خو څه ونیوې ما ته پولیسو څه ونیوې نو زه ځکه ډاډه یم چې زه به هغو پسې خبرې وکړم. هغه د دې هر څه ادارې چې کوم دی دا محکمه د دوی په لاس کې ده دا هر څه دا کنټرولینګ چې دی دا د دوی په لاس کې دی په کار تا دا ده چې یاره ته په هغوی پسې خبرې نه کوې.